د فبرورۍ 14مه د راډیو نړیوالې ورځې سره برابره ده. خلک وایي چې راډیو په ټولنه کې د اطلاع رسونې ارزښتمنه ذریعه ده او د راډیو شتون دی چې له ورځنیو مسایلو او ټولنیزو موضوعاتو یې ژر خبروای کوي. نو زه راډیو ځکه اورم چې دقیق معلومات یا دقیق خبرونه یا جالب معلومات یا د نړۍ هر کونج معلومات زه ترلاسه کړم. نو د دې په خاطر زه راډیو اورم او تلویزیون یوازینۍ هغه چې ده چې موږ څخه پاتې ده د برق نشتون او یا امکانات نشته چې موږ تلویزیون ته لاسرسی ورکړو. یمکن د ټولنیزو رسنیو له جملې یا د خوست کې د رسنیو له جملې راډیوګانې اغېزمنې تمامې شوي دي. په ټوله کې د زده کوونکو لپاره خورا اغېزمنې دي. له دې امله چې که څه هم زموږ په ښوونیز بهیر کې له موږ سره ښوونځی مرسته کوي یا نور اړخونه، د دې ترڅنګ راډیو هم یو مؤثره منبع تمامه شوې ده چې له زده کوونکو سره یې د زده کړې په بهیر کې همکاري کړې ده. په خپله د راډیو نړیوالې ورځې په پلمه د خوست اطلاعاتو فرهنګ ریاست د بیان ازادۍ پر وړاندې محدودیتونه تر نامه لاندې د یو علمي سیمینار په ترتیبولو سره یاده ورځ د خوست سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو د استازو په شتون کې ونمانځله. د خوست اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وای د راډیو ارزښت ته په کتو مجبور شول څو دوی هم یاده ورځ ونمانځي. هغه راډیو د رسنیو له جملې یوه اغېزناکه او اقتصادي وسیله یادوي. نن د 10 کاله وړاندې دغه ورځ د راډیو ارزښت ته په کتو د ملګرو ملتونو لخوا نومول شوې ده او د هغې نه وروسته لمانځل کېږي. نن لومړنی ځل دی چې دغه ورځ موږ په خوست کې لمانځو. راډیو د رسنیو په برخه کې مهم رول لري. د راډیو غږ په اسانۍ سره تر لرې سیمو رسیږي. نو بنان د دې رسنۍ چې د خلکو غږ ته انعکاس ورکوي او د حکومت او ولس ترمنځ د اړیکو ټینګښت کوي، کارکوونکي د دوی پر وړاندې وروستي تاوتریخوالی اندېښمن کړي او کاري چاپیریال یې ورته سخت کړی دی. خو د دغه تاوتریخوالي لاملونه څه کیدای شي؟ ځکه پیدا کېږي چې ژورنالیستان حقایق راپورته کوي، غواړي چې حق حقدار ته وسپارل سي او د دوی د یو مسؤلیت ته چې سالم دقیق اطلاع د خلکو غوږونو ته ورسوي تر څو د دوی د اطلاع پر رڼا. د ژورنالیزم پوهنځي استاد اسدالله تڼۍ وایي که رسنۍ اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په پامنوي خپل نشرات وکړي نو له ستونزو به لرې واوسي. خو تاییدوي چې په افغانستان کې اداري قضایي سیستمونه ضعیف دي او باید چې خبریالان حساس مسایل راپور نه کړي. رنولي او قضایي سیستمونه یا د نورې برخې چې کومې دي هغه ضعیف دي، کمزوري دي. همدا ډول زموږ اداري سیستم کمزوری دی، د مجازات او مکافاتو سیستم نشته. نو د دغه ستونزو په نظر کې نیولو سره ژورنالیستان باید د سر د خوندي ساتلو لپاره چې تاسو پوښتنه وکړله باید ډېر احتیاط وکړي او هغه مسایل چې حساس دي او ټولنه له ستونزو سره مخامخ کوي دغه مسایلو نه باید ډډه وکړي. په افغانستان کې د غږیزو رسنیو له ډلې راډیو ډېر مینوال او اوریدونکي لري چې اصلي لامل یې اسانه کارونه، انټرنیټ او نورو خپرونیو ته د وګړو محدود لاسرسی ښوول شوی.